بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د کورولډرا شپږم لیکچر ته. که په تېرو لیکچرونو کې چا سره څه مشکل نو کولی شي چې ګروپ کې له موږ سره شریک کړئ. راځو کورولډرا اوپن کوو. نن په داسې یو کمانډ باندې کار کوو چې ډېر زیات مهم دی. شاید زیاتره ملګري ورسره بلد دي. د پاور کلیپ په نامه یو کمانډ دی. پاور کلیپ دا په کورولډرا کې ډیر زیات استعمالېدونکی اپشن دی. نو راځو نن په پاور کلیپ کمانډ باندې کار کوو چې د پاور کلیپ کمانډ وظیفې څه شی دی او د کومو مقاصدو لپاره استعمالیږي. کله چې موږ تاسو وغواړو چې یو ډیزاین کوو او یو شیپ کې یا زموږ یو عکس یا یو ابجیکټ د بل ابجیکټ کې داخل ځای په ځای کړو، نو د دې لپاره موږ تاسو پاور کلیپ کمانډ استعمالوو. فار ایگزامپل زه ول یو شیپ زه راخلم تاسو ته. فار ایگزامپل ما راواغېسته یو پولیګانز سټارز بیسیک شیپس کې به زه هم ټولس راواخلم. څخه به زه راشم چې کوم شکل تاسو غواړئ چې راواخلئ. بینرز کلرز باندې واسطه موږ کولی شو چې زه سرکل هم ډرای کړم او یو ریکټنګل هم زه ډرای کړم. ښه، اوس راځو د پاور کلیپ کمانډ طریقو ته او د استعمال ځای ته. فار ایگزامپل زه اول یو عکس راوړم. مثلا ما یو عکس کورولډرا ته راوړم. نو زه غواړم چې دغه عکس دې ماته په دې شیپ کې دننه راشي. که چېرته زه داسې برابروم ورته او دا تر څو پورې چې دې کې برابروم دا ډېر زیات سخته باندې راځي او بل صحیح داسې نه راځي. اوس زه غواړم دغه عکس زه په دې شکل په دې ټولو ابجیکټسو کې دننه راولم. نو څه به وکړي، رای به شي ابجیکټ مینو ته او ابجیکټ مینو کې به پاور کلیپ پیدا کړي. ګوره پاور کلیپ باندې چې کله کلیک کړئ دلته بل دغه راځي پلیس انساید فریم. نو چې کوم فریم کې ته غواړې په هغې کې لکه مطلب زه دې کې غواړم، نو دغه پکچر ماته څنګه شو په دې دغې کې ماته داخل راغی. زه به په دې همدې ابجیکټ باندې رایټ کلیک کوم او راځم څه وما ایډیټ پاور کلیپ باندې چې کله ما کلیک کړم نو ته کولی شي چې دا خپل د عکس دننه په دې شیپ کې څه وکړي، دننه ترمیم کړي، غټه ورکوټه کړي. خو ګوره صرف همدغسې هوا راځي. دا کوم چې موږ تاسو په دې پولیګانز کې ښکاري نور به نه راځي. نو بېرته رایټ کلیک وکړه او ورکړه فینش ایډیټینګ. که اوس دا خو موږ زه راغلم دلته ابجیکټ مینو ته او پاور کلیپ باندې ما کلیک کوه کې ما انسایډ باندې کلیک کړ. نو زه راځم چې نه زه یو بل عکس راوړم. د مثال په ډول دغه عکس ما راوړو. زه غواړم چې دا لږ خراب کړم. صرف دا ما خراب کړ. زه غواړم چې اوس دغه عکس په دې شکل کې راوړم. نو رایټ کلیک وکړه. هېڅ حال ته ځم شارټکټ درته ابجیکټ مینو ته مو رایټ کلیک وکړه او راشه پاور کلیک کمانډ باندې کلیک کوه چې په دې شکل باندې څه وکړه کلیک. عکس ماته په ابجیکټ کې دننه راغی. اوس کنټرول ونیسه او ډبل پریس کړه. زه انسایډ ته لاړم. ټیک ده، انسایډ ته لکه څنګه چې موږ په ابجیکټ باندې کلیک کوو پاور کلیپ او دلته موږ به پلیس انسایډ. نو د دې شارټکټ چې ډایرکټ کنټرول ډبل کلیک دلته خپله راځي. نو دا ورته برابر کړه چې څومره ستاسې خوښه وي. خیر، اوس که رایټ کلیک کې فینش باندې ایډیټینګ دس لیول په دې کلیک کې او که نه کنټرول نیسي او بیا ډبل کلیک یو کلیک ووه موږ ته به وځي. نو په دې شکل موږ کولی شو چې مختلف قسمه ابجیکټس یا عکسونه یو دغې کې راولو. نو زه راځم دې نه زه یو کاپي اخلم او کنټرول دې نه وځم او دا زه پریس کوم هلته او کاپي ته ما واخیسته دې نه. نو زه راځم چې همدغه عکس ټولو کې تکرار کړم. رایټ کلیک
انساید دا کنټرول او پریس په دې ابجیکټ باندې وګوره بیرته کنټرول پریس بیرون کلیک دې کې راولم اول ابجیکټ مونږ سره دا په دې رائټ کلیک ګور چې کوم ابجیکټ په کوم کې راولي هغه به رائټ کلیک کې او پاور کلیپ انساید به پریس کې دې کې غواړم دې کې غواړم کلیک دلته دې کې ماته راغی کنټرول ونیسه یا راشه دلته په ابجیکټ ته او رائټ کلیک دلته او ایډیټ نه زه غواړم چې دې کې څه وکړم ایډیټ وکړم ایډیټ پاور کلیپ اپ ډاون یې کړه چې تا خوښي بیرته راشه فینش ایډیټ نو په دې په واسطه موږ مختلف کولی شو مطلب دغه عکس دی زه راوړم کنټرول سی دي نه زه کاپي اخلم دلته اچوم نو زه غواړم چې دا دې کې داخل اولم نو رائټ کلیک پاور کلیپ کمانډ په دې کې برابر یې که ورته نو تاسو وکړه چې عکسونه موږ کولی شو په مختلفو شیپونو کې دننه راولو نو موږ د پاور کلیپ کمانډ څخه استفاده کوو اوس ما سره دا عکس غواړم دې سټار کې راولم انساید پاور کلیپ موږ سره او دا سره کوم دغه راوړی واله که دلته اجسټمنټ وکړه کنټرول پریس غواړي چې په سرکل کې راولئ زه غواړم دا عکس په لیپس ټول یا سرکل کې راولم په دې کې لکه انساید راشه کې لکه منظم نو دغه د پاور کلیپ کمانډس هغه وظیفې وي چې کوم موږ وکړو اوس راځو زه تاسو په ډیزاین کې ښیم فار ایګزامپل ما یو دغه واخیسته ریکټینګل واخیست یو بل ریکټینګل زه هم اخلم اوس غواړم چې دغه ریکټینګل زه دې ریکټینګل ته یو کلر ورکوم فار ایګزامپل ما دغه رنګ ورکړ غواړم چې دغه ریکټینګل په دې کې دننه زه راولم ځای په ځای کې ما وکړي چې زه کار وکړم نو رائټ کلیک به په دې وکړي او په دې بل کې ورکړي دا موږ چې دننه په دې ریکټینګل کې راغی زه کنټرول نیسم ډبل کلیک راځم او ځای کې زه ډیزاین کوم شیفټ ټول پریس کوم کنټرول کیو راځم دلته په دې شکل باندې تاسو مثلا ما داسې یو ډرایګ کړ زه بېرته له دې څخه وځم دلته زه راځم د سپین کلر ورکوم چې هر کلر ستاسې خوښ ما دا ورکړ نو زه راځم دلته یو عکس راوړم فار ایګزامپل ما دغه عکس راوړو اوس دا عکس هم زه دې کې پاور کلیپ کوم پاور کلیپ انساید دې کې شو اوس دا خو انساید دې کې شو زه غواړم چې دا عکس په دې شیپ زه دننه کړم نو بیا به څه وکړي رائټ کلیک او پاور کلیپ په دې شیپ باندې به کلیک کړي یعنې زموږ د عکس د دې نه لاړه د بل دې شیپ ته راغی دا به کلیک کړي دلته به ورته منظم کړي په دې شکل باندې چې څومره ستا دغه ته به ونیسي دلته به بیا کنټرول پریس یو کلیک د دې نه ووته کنټرول پریس بل کلیک دې نه ووته یعنې ته کولی شي د عکس څه وکړې منظم عکس دلته ته جوړ کړي په دې شکل باندې دلته به زه راشم دې پاور کلیپ ته به زه رنګ ورکوم کلر سپین داسې یو عکس راوست تاسو دې نه پاس کولی شئ چې لیکایي وکړئ تاسو کولی شئ دلته ولیکئ هر شی لیکلی شي بس خپله یو دغه ورکړئ لکه زه لیکم وان سټار ښه چا سره څه مشکلي د پاور کلیپ کمانډ لنډ د استعمال ځایونه خو موږ تاسو چې ډیزاین کوو دا بیا په تفصیل سره موږ تاسو وروسته ووایو که چا سره څه مشکلي کولی شي ګروپ کې له موږ سره شریک کړئ